نو پاغي کې یو خوږ نعمت هغه د خزو نعمت دی تمام مؤمنان په دې شوق کې دي ربيعه ابن کلثوم یو عالم د ومنګ د زمنګ استاد ویل حسن بصري رحمت الله علیه ومنګ ځوانان لکانو ومنګ دول جاز ځوانانو یا معاشر الشباب تشتاقون الى الحور العين یا ځوانانو د حور شوق لري عاشقان د حور یوي عاشقان په معنا د محبانو سره نو کرشتیا ځوانان وي او د ځواني صفاتونه درپګي دي نو ډېر ډولې خزي دي او داس جمال والا دي داس صفات والا دي چې داغي مثال نشته ده ځانو ته تیار کړي یو عالم د چا ملمو نو خلکو ډېر عزت وکړه خسته خوراکونه او دا لکان او دا خادمان دا کاسي راوړي او کړس کړوسته یو لوخ یک دی بل چې ته وی جوړ دلته څنګه جوړ دا هم تعالی ډوډۍ راوړل وې د دنیا په لګ لګ نعمتونو سړي د جنت نعمتونه یادي چې هغه به څومره خي چې دغه خادمان او غلامان برازي او د یو بل نه بلوخ اخلي او جنتیان به په ډیر ښه انداز باندې سنباليږي او دا اکرام وکيږي چې زما رب دا به څومره خوشاله نه د چا په نصیب وي او د چا باندې وي نو حور د جنت دا بالکل رښتیا دي ملګرو د یقین د خرابېدو ورځې دي د کافر کېدو ورځې دي د مرتد کېدو ورځې دي د بيدینه کېدو ورځې دي خپل یقین به جوړو او یو د هغه خبرونه چې زموږ رب ویلي دی او زموږ پیغمبر ویلي دی صلی الله علیه وسلم هغه ده چې د جنتیانو بحوري د شهیدانو بارک راضي دعا یا خزي وي زګه دا ډېر غټ خلق دي زکه خيسته غوخي او د دنیا مزیدار ژوند قربان کو د الله د دین د غالب کولو لپاره او الله رب العالمین ډېر رښتیا ډېر غوړه ذات دی چې څوک دومره قرباني ورکړي اغلب وسه نه ورکړي نو د شهید په دعا یا خزي او د عام مؤمنانو مبارک راضي چې دوه خزي وي لیکن د نور احادیثونو معلومي کې چې نور بمي زګه د یو جنتی سلو نارینو قوت وي او چې سړی د سلو نارینو قوت لري هغه د پر اصل خزي پکار دي ځکه دوه خزو باندې بیا هغه ته تکلیفي چې دا غي څومره صلاحيت او قوتونه دومره ودونه غوله پکار دي نو الله رب العالمین فرمایي د جنتیانو مبارکي وزوجناهم بحور عين چې جنت کې به موږ دی له ودونه وکړو او دی له جوړې ورکو او څوک بل ورکو نو الله رب العالمین فرمایي حور عين امام بخاری چې دا موږ خپل امام ګڼو او د احادیث امیر المؤمنین ګڼو هغه انسان بدعتي ګڼو چې څوک د بخاری او د مسلم مبارک کې سپک اخلاق وځي ځکه د احادیث دشمنان د احادیث عالمان پیژني ځکه عرفن والا خپل فن پیژني نو څوک چې په احادیث پیږي هغه کافران هم پیژني چې احادیث نه مني هغه زنديقان هم پیژني چې احادیث پر خان دي نو دا احادیث معتمد دیوان چې صحیح البخاری دی امام بخاری چې کله د دې کلمې تفسیر کوي حور هغه دا ویلي دي چې حور هغه خزه ته حور فعل وزن دی دا جمع د حورا ده او حورا هغه ډولې خزه ته وي چې د ډېر خایسته وجه نه سړی حیران شي ځکه حور او حیران دا په عربی کې د دې ماده یو ده اشتقاق یو ده ځکه ځنې خایسته وجه نه سړی حیران شي دا څومره خایسته ده او عام علما وی حورا هغه زنانه ته وی چې ډېر ډولې د سترګو تورې ډېر توري ځکه خایست انسانانو په سترګو کې او په مخ کې معلومیږي او د جنت د بیبيانو دویم صفت دا بیانېږي عین دا معنی چې د ډولو سترګو والی څوک چې یو بل ته وګوري نو اول د کتون کو خایست معلومیږي نو دا په سترګو کې معلومیږي نو الله رب العالمین فرمای د مزیدار او د ډولو سترګو والا وي او سورۃ الرحمن کې جدا بیبيانې بیانېږي نو دا څه فرمایي چې د څه بیبيانې وي چې حیانا کې وي خپل خاوند ته وګوري لکه دنیا کې هم جنتي خزي هغه دي چې پاک دامني حیا پکې د خاوند تابعداري د الله او د رسول تابعداري د جبه حفاظت کوي او دا ان شاء الله علامه دي چې دا نیکان خزي دي صالح خزي دي نو د جنت بیبيان یو دا چې قاصرات الطرف د یو معنا دا چې خاوند ته وګوري قاصرات الطرف
او دویمه ترجمه زموږ شیوخ دا کوي چې دومره ډولۍ به وي چې خاوند به دې ته نه محتاجه کېږي چې بل ته وګوري، ځکه د ډولۍ ښځې خاوند پاک دامني، ځکه هغوی چا ته حاجت نه لري. الله تعالی د هغه حاجت چې دی پوره کړی. عامو مؤمنانو صفت دا دی چې هغه د زنا د سترګو نه او نورو نه ځان ساتي، ځکه مؤمنان زناکار نه، زناکار خو مشرکان او کافران دي. او الله تعالی فرمایي د جنت داسې ښځې دي لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، چې دا الله تعالی به داسې ساتلی چې د دې نه مخکې به نه د انسان د دې خواله تلی او نه به پیری تلی، دا به نوجوانې زنانې بلکل خاوند به دوی نه یې لیدلی. او الله رب العالمین فرمایي داسې ډولۍ به وي کأنهن الیاقوت والمرجان، کأنهن الیاقوت والمرجان، لکه ته به وایې چې دا د جنت بیبي چې دا نو دا یا یاقوت دی یا مرجان دی. نو حسن بصری وایي د جنت د بیبیانو دا تشبیه ورکړه چې خلکو دنیا یاقوت او مرجان هم لیدلی دي چې د دې دریابونو نه او د دې کانونو نه وځي، نو دا به داسې تشبیه لري. حسن بصری وایي چې په سپینوالي کې به داسې لکه یاقوت چې څنګه دی، او په نه صفایي کې به داسې لکه یاقوت، او سپینه به داسې سپینه لکه مرجان. ځکه عمر فاروق رضی الله عنه عایشه بیبي نه نقل دی، زمونږ مور ده، زمونږ د نبي بیبي ده رضی الله عنها، لویه مؤمنه ده. حدیث بخاری کې دا راځي عمار ابن یاسر ویل دا زمونږ د نبي بیبي ده، هم دنیا کې بیبي ده هم په جنت کې د هغې بیبي رضی الله عنها، ډېره لویه عالمه ده. هغه فرمایي چې البیاض نصف الحسن، چې سپینواله نیم ښایست دی. نو د جنت بیبیانې به نهایت سپینې. د عمر فاروق نه دا نقل دی چې د ښایست والا ښځه دا ده چې تکه سپینه او یختان یې تک توري. نو الله رب العالمین د هغو ښایست بیانوي، صفایي بیانوي چې داسې دي کأنهن الیاقوت والمرجان، لکه داسې دی چې ته ورته ګورې نو ته به وایې چې په صفایي او ښایست کې داسې دی لکه یاقوت او مرجان. او الله سبحانه وتعالی د هغې عمر بیانوي او د هغوی شان او صفت بیانوي چې د خاوند سره به ډېره جوړوي. او داسې فرمایي عربا اطرابا، چې د جنت بیبیانې چې دي عربا اطرابا، د اطراب معنی د امزولې. حدیث د ترمذي کې دا راځي، دا ډېر مزیدار ژوند دی چې د چا نصیب شي چې خاوند هم ځواني او ښځه هم ځواني. او د جنتیانو باره کې راځي چې تمام جنتیان به 33 یا د 30 کالو وي، هم په دې عمر کې وي. بله دا ده چې د جنت باره کې راځي چې د جنت ځوانۍ پسې بوډاوالی نه راځي، د جنت د صحت پسې بیماری نه راځي، جنت د خوشحالۍ پسې غمونه نه راځي. ځکه جنت بیبیانې او د جنت نعمتونه دا د دنیا په شانته نه دي. د عبدالله ابن عباس نه نقل دی چې دا د دنیا نومونه چې یادېږي او دا نومونه د جنت د نعمتونه دي، دا د صرف د اسم شراکت دی. د دنیا دې ته هم ښځې وي هغو ته هم ښځې وي، خو چې چېرته دا او چېرته هغه. د دنیا دا هم بنګلې دي او هغه هم بنګلې دي، خو چېرته د دنیا بنګلې او چېرته هغه. د دنیا هم ځواني ده، خو د دنیا څه ځواني ده. او د جنتیانو باره کې راځي 80 ګزه به د هغو قدي. پام کوه آدم علیه السلام چې څومره دی دومره به هر جنتي دومره قد لري. او په حدیث کې راځي جنتیان چې د جردن مردن، د جنتیانو ګیره نه راځي، ځوانان به وي. او الله رب العالمین به مخونه هم دقسې ساتلي، په تمام بدن به د هغوی اختان نه وي، دوی به هم ځوانان او زنانې به هم دغسې. د سلفو نه نقل دی د دنیا بوډېګانې چې جنت ته لاړ شي، د زنانه چې بوډۍ شي مخې کوت را کوت شي، دغه ځوانۍ سترګې نه وي، په سترګو کې بیا چخې وشي، او د سترګو چار چاپیره چې دی د بوډاوالي او د بیمارو د لاسه سترګې کمزوري شي. نو الله رب العالمین فرمایي انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اطرابا، چې الله وی دا به موږ بیرته ځوانانې کړو. دیو جن دا کوم آیت کریمه چې ما لوستله ده په دې کې دا راځي چې د جنت بیبیانې وي ازواج وي. زمونږ مشایخ وي، زمونږ مشایخ دا ډېر ښه خلک دي، ځکه قرآن او سنت الله د دوی د وجه نه عام کو، د بدعتیانو نه موږ الله د دوی د وجه نه خلاص کو.
د کتاب او د سنت نظریه زموږ د دې د وجه نه نصیب شوې ده. دا د فرقې ناجیه داعیان دي، الله دې له جنت الفردوس ورکړي. هغه وایي ازواج جمع د زوج ده. زوج خپله معنی د جوړه. اکثر قرآن او سنت کې کومه ښځه چې د خاوند سره جوړی هغې ته زوج وایي. نو د جنت بیبیانې به د خاوندانو سره بالکل جوړي، داسې به نه لکه د دنیا بیبیانې. او بله دا ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي مطهره. علما کرام په دې پوهېږي یو طاهره ده یو مطهره ده. د مطهرې په معنی کې ډېر زیادت ده د طاهرې نه، ځکه مطهره باب تفعیل دی. په دې کې معنی د مبالغې او د تکثیر ده. معنی دا ده چې دا به الله رب العالمین صحیح پاک کړي، کامل به یې پاکي کړي. خو څنګه به پاک کړي؟ داسې به پاکي کړي چې ظاهراً به پاکي، باطناً به پاکي. او هغه کمزوریانې به نه وي چې د کم غیر پاکۍ د وجه نه دنیا کې میړونه او خاوندان چې دی نو هغه ترې تنګ وي. هغه دا دی چې اخلاق به ډېر مزیدار اخلاق وي. د دنیا کې زنانو باندې چې کله زکام ولګي پوزه نه دا بلغم ځي، دا به نه وي. د دنیا بیبیانې کله د میاشت کې مریضان کېږي دا محوري بیماري به پرې نه وي. ماشومان چې وشي بیا نفاس بیماري دا به جنت کې نه وي. دنیا کې چې انسانان خوراک او څښاک وکړي نو بیا امتیاز ولځي، دا به نه وي. د دنیا زنانه کله کله ډولۍ خو ژبه یې ټیک نه وي، نو د دې بد اخلاقۍ نه به هم پاک وي. د دنیا زنانه کله کله حیا یې خراب وي. د جنت بیبیانې چې دی نو د تمامو کمزوریانو نه د دې نه به الله سبحانه وتعالی پاک کړي. کوم چې حورې دي نو حورې خو حورې دي، الله تعالی هلته پیدا کړي دي. او د دنیا کمې بیبیانې چې جنت نصیب شي هغه د دنیا په شان ته نه وي، په دې کې به انقلاب راشي. الله رب العالمین به ټولې ځوانانې کې قد و قامت به یې لوړ شي او بیرته چې د ځوانۍ عمر ته به واپس شي. یو د جنت د بیبیانو نه چې کوم صفت راغلی دی نو هغه دا ده چې عربن عرب د جنت بیبیانې چې دی دا به عربي. دا د عرب ټکی سبق کې راشي علما کرام چې دی نو دا ډېر مزیداره تشریح کوي چې دا عرب دې ته بعضې عربان شکیله وایي، ځینې ورته غنیجه وایي او ځینې ورته عاشقه وایي، ځینې د دې تفسیر کوي المتحببه. پښتو چې دی دا تنګه ژبه ده، غیر فصیحه ژبه ده. پښتنو ته پته نه لګي خو نورو ژبو والا ته پته لګي چې اول فصیحه ژبه عربي ده، دویمه پارسي ده، پښتو نمبر ډېر وروسته دی. خو سړي ته خپله ژبه ښایسته ښکاري، بل نه تپوس کوه. نو پښتو کې په یوه ژبه کې د دې تفسیر نه کېږي، خو داسې کېږي چې عرب هغې ښځې ته وایي چې ناز او انداز یې ډېر مزهدار وي. په خبرو کې خاوند ځان ته داسې راکاږي لکه ته چې جادوګره ده، او ناسته ولاړه او راشه درشه د خاوند او د میړه سره کور کې جو کوم ژوند دی نو دا به ډېر مزیداري لکه دوه کسان چې ډېر د یو بل سره مینه لري او د هغې څنګه ژوند یې دقسې بیبي ته وایي عروب. الله تعالی دې زموږ ستاسو نصیب کړي. دا خو قرآن مجید کې چې کوم صفات ذکر دي خپل کمزور علم مناسب دا وویلو شو. انشاءالله تعالی آینده جمعه کې به دا ویو چې په د دې بیبیانو احادیثو کې کم ذکر ده، ځکه احادیث خو ډېر زیات دي. نو ملګرو انشاءالله تهجد به کوو، ذکر به کوو، ګناهونه به نه کوو، زناګانو نه به ځان ساتو ځکه ډېرې مزې دي، خو د ګناهونو د جرمونو د لاسه انسان محرومیږي. او اوس موږ ته چانس شته ځکه د توبې دروازه کولاو ده، عمر زموږ شته او په دې کې ډېر څه کېږي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په شواروز کې چې څوک 19 کرته دا وایي یا الله ته ماله جنت راکړي، اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک الجنه. الله تعالی بدله جنت نصیبوي. چې په شواروز کې 20 کرته دا وایي اللهم اجرنی من النار. دا خو اسانه دعا ده، الله تعالی به د جهنم نه بچ کړي. نو ډېرې مزیدارې مزې دي او قانون دا دی چې سړی که ډېر خفه وي خو چې د مستقبل امیدونه کوي نو سړی خوشحاله چې مړه وروستو خبرې ښي. دا ځوانان کله کله مزدورۍ نه راشي نو پلار د مخه به کېږي کال دله واده کوم او داسې مزداره رشته در سره کوم، دا داسې منډې وایي او چروت کې روانې دا چشمې کله کته وي چې دی بابا لاله واده کوي خو پیسې برابرې که دا خو د دنیا بیبیانې دي، دا هم ښې دي
ځکه په دې ایمان برابرېږي سړی د زنا نه بچېږي ځکه حدیث کې راځي واده نیم ایمان دی نیم 1/2 ایمان چې دا واده دی الله تعالی د جنت الفردوس زموږ نصیب کړي او رب العالمین د قبر او د جهنم د عذاب نه مو بچ کړي واخر دعوانا الحمد